په نوې ویډیو کې به تاسو ته د موبایل یو ډیر خوندور او ډیر زیات قیمتي سیټینګ راوښایم. دغه سیټینګ به داسې وي که ستاسو نه چېرته په کور کې ماشومان موبایل اخلي د استعمالولو دپاره، مطلب د موویز کتلو دپاره یا د کارټونانو د کتلو دپاره، خو ستاسو په موبایل کې خپل عکسونه وي، پرسنل ډیټا وي یا بل څه وي، او هغه ستاسو موبایل نه اکثر ماشومان په غلطۍ سره ډیلیټ کړي، موبایل کې ګډې وډې ګوتې ووایي نو هغه هر څه هغو ډیلیټ کړي. نو په خپل موبایل کې تاسو یو داسې سیټینګ کولی شي چې ستاسو په موبایل کې به کم کار چې ستاسو د مخې شروع شي د هغې نه علاوه به ستاسو موبایل کې بیا څوک ګوتې هم نشي وهلی. که چېرته ماشومان ستاسو نه واخلي د دغه دپاره چې بای کارټونان پې ګورم یا پې فلم ګورم، ټیک ده، هغه ورته تاسو سمپل په خپله آن کوئ او بیا درته یو داسې سیټینګ راښایم چې دغه سیټینګ ورته کله کولاو کوئ نو ستاسو د موبایل نور ټچ به کار نه کوي، مطلب دغه یو کار به کوي، دې نه علاوه به ستاسو په موبایل کې څوک هم ګوتې نشي وهلی. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې تاسو ته یو ایډوکیشن رس کوم که تر اوسه پورې تاسو موږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې له غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې دپاره به دغه کوم اپلیکیشن چې دی دا به تاسو ته ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، ټیک ده. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي، انیبل ټچ کنټرول یو آپشن تاسو له راکړی دی، په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به دا ستاسو نه یو پرمیشن غواړي، دغه پرمیشن به تاسو دې ته څه کوئ الاف کوي. اوس که دلته کې تاسو وګورئ سر باندې تاسو ته درې آپشن راځي، یو ډیسیبل ټچ دی، یو انیبل ټچ دی. سمپل دغه انیبل ټچ باندې به تاسو وګئ کلیک واخلئ، ټیک ده. په سر کې تاسو ته به ښکاري ټچ دی او ګوتې یو نشان تاسو له راکړی دی، دا چې کله تاسو د دې ځای نه انیبل کوئ نو بیا که تاسو خپل موبایل ټچ هر څومره چیړئ خو دا به تر هغه وخته پورې کار نه کوي چې څو پورې تاسو واپس ته ډیسیبل کړی نه وي، واپس بند کړی نه وي. نو په دې کې به ستاسو موبایل کې بیا فردر ګوتې څوک نشي وهلی. سمپل چې کله ستاسو خپل کار بیا کوئ بیا یې واپس خپل استعمال له راولئ نو دې ځای له راشئ، سمپل دغه ډیسیبل ټچ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ته دغه شان یو آپشن راشي، واپس په دې ځای کې نه تکئ فرمیشن چې کوم تاسو الاف کړی هغه به تاسو کټ کړئ. چې دا پرمیشن تاسو کټ کړئ نو تاسو خپل موبایل بیا سمپل هغه زوړ په شان استعمالولی شي. قدرمنو دا د موبایل یو ډېر خوندور او ډېر قیمتي سیټینګ دی. نو امید لرم چې تاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.